بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ پاور پوینټ کې چې کوم ټیپ شروع کوو نوم یې دی انیمیشن ټیپ. انیمیشن وایي حرکت ته، خو دا حرکتونه موږ څه ته ورکولی شو؟ ټیکس ته ورکولی شو. دلته ګورئ راځو مثال په توره دلته هماغه په سیف شوی پریزنټیشن موږ او تاسو څه کوو؟ خلاصوو. دا تیار د کیمټي شوی پریزنټیشن جوړ دی. دلته ته غواړې چې دا ټیک ته کله پریزنټیشن رن کې دا ټیکس باکس په کوم سټایل کې راشي، دلته ورته انیمیشن ورکړه. مثال زه ورته یم چې په دې سټایل کې دې راشي. ښه دا ټیکس باکس په کوم سټایل کې راشي؟ دا دې په دې سټایل کې راشي. دا ټیکس باکس په کوم سټایل کې راشي؟ دا مثال په توره د فلای ان په سټایل کې. دا ټیکس باکس په کوم سټایل کې راشي؟ مثال دا دی مثال د دې حرکت دا دی په کوم سټایل کې راشي؟ مثال دا دی په دې سټایل کې راشي. ښه دا دی بیا په کوم سټایل کې راشي؟ هر یو ټیکس باکس ته تاسو داسې څه ورکولی شئ؟ انیمیشن ورته انتخابولی شئ. ګوره دا انیمیشنونه دي، هر یو انیمیشن چې هم څه وي زړه وي انتخابوي. ګوره F5 وسوامه، ګوره کلیک کلیک، ګوره دې ته نشته که نه؟ صحیح شو. دا دویم سلایډ شو. داسې تاسو هر یو ټیکس باکس ته انیمیشن څه کولی شئ؟ ورکولی شئ. که دلته زه راشم ګوره دا ټیکس باکس اوس انیمیشن لري. وګورئ دا کوم رقم انیمیشن لري؟ په دې ډول هر یو ټیکس باکس ته تاسو دې نه انیمیشن ورکولی شئ. یوازې دا انیمیشنونه نه دي، مور ته راشئ د کې ګوره انیمیشنونه ډېر دي. مثال زه ورته یم چې زوم سټایل کې دا راشي د انیمیشن دی. اوکې که د دې ټیکس باکس کم یو کې وي. مثال ته راځم مور ته، مثال د دې زه ورته یم چې مثال په طور پلس سټایل کې دی وي، یا پلس نه بیسک زوم دی وي، یا مثال دا سټایل کې دی وي، یا دې سټایل کې دی وي. ګوره حرکتونه ورته څه کوي؟ انتخاب کوي. مثال فلوټ سټایل کې دی وي. اوکې که اوس وګورئ F5 وه د دې ټیکس باکس ګوره انیمیشن څنګه دی، د دې بل څنګه دی. دا موږ او تاسو ټیکس ته ورکولی شو. که دلته راشو ګورئ مثال پر یو باندې خو پوهېږئ، دلته موږ او تاسو ته یې لیکلي دي شیپ. دا ګوره لاین سټایل کې به دا حرکت کوي. دې کې به ته ایډیټ هم کولی شي. ته ورته چې دا لاین دی داسې سټارټ شي دې ځي نه، ګوره پریو دلته دې راشي. یا ته ورته چې نه دا لاین دې د دې ځي نه سټارټ شي او دلته دې ختم شي. انیمیشن دی که نه؟ دې ځي نه دې سټارټ شي مثال په توره او دې ځي کې څه شي؟ ختم شي. ګوره پریویو ګوره دا ایډیټ کول دی خپله خوښه باندې. صحیح ده. دلته راشه دا انیمیشن دی نه دی خوښ، ډیلیټ یې که انتخاب یې که. صحیح شو. ډیلیټ بټن وه ډیلیټ کېږي وه. دلته راشه دې ته نن انیمیشن اوس انتخاب دی. دا انیمیشن نه ورکوي، دلته دا انیمیشن ورکوي. ګوره دکې هم ته تغییرات کولی شي. ته ورته یې چېرې دا یې دې نه راکوشي داسې داسې دې راشي، بیا یې دلته لاندې راښکته شي. ګوره پریویو باندې کلیک کړه. ګوره په خپله خوښه دی که نه؟ دلته راشه دا سټایل دی نه یې خوښ انیمیشنه. دا یو ټیکس باکس به یې پام دی یو به یې کار وکړو. ګوره دلته راځو ته ورته یې چې نه نیکه دا سټایل مې هم نه دی خوښ. دلته راشه بل واله شیپ واله، دې شیپ کې هم ته ایډیټ کولی شي. ګوره درته یم دا دایره دې لږه غټه شي. ایډیټ پریویو ګوره دایره به اوس غټ حرکت کوي. واپس دلته راشه کسټم پات ته اوس به راشو. کسټم پات په خپله خوښه چې هر ځای کې هر خوا ته کشه کې همغې خوا نه به حرکت شروع کوي. ګوره کسټم پات ته راغلم که نه؟ زه ورته یم چې دا ټیکس دې داسې راشي داسې راشي داسې 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 دې راشي داسې دلته دې به سودرېږي. دا کسټم پات دی. ګوره پریویو ته اکثره سبا پریزنټیشن جوړر ته تقاضا وشي چې زما د خوښې حرکت ورکړه، دا باید داسې لاړ شي داسې راشي داسې ښکته شي. تاسو بیا دلته ټیکس باکس په انتخاب کوئ او دلته به راشي څه به والئ؟ کسټم پات. داسې راشي داسې لاړ شي داسې دلته کوشي بس. صحیح شو. دا کسټم څه معنی؟ په خپله خوښه. کمپیوټر کې چې هر ځای کې کسټم لغت راشي، کسټم دا معنا په خپله خوښه. په خپله خوښه یو څه انتخابول، یو څه ته حرکت ورکول. دلته راشي ګوره نور انیمیشن نه دي. ته ورته یې چېرې دا د زړه په شکل کې دی، ستوري په شکل کې دی انیمیشن. ګوره پریویو
دې کې ته ایډیټ هم کولی شي دې ستوري کې ته دا ستوری لږ غټ کا لږ شیپ ورته غټ کا پریویو ګوره غټ شو لږ نن باندې کلیک کوه پس یې حرکت ختم کا دلته راشه سواله نه بل راشه دلته بل حرکت ورکړه ګوره دا حرکتونه دي دا ویلي چې دا اکشن دا نشته دلته انسټالیږي دا ګوره دیز نه تاسو انیمیشن څه ته یوازې ورکولی شئ ټیکسټ ته دلته ما خبره ده که نه افیکټس آپشن لکه دلته چې دا څنګه وه دې سره اکثره انیمیشنونو سره خلاصي کار کوي لکه مثال په توره فلاینګ به والو رالوزېږي د لاندې نه که نه زه ورته یم چې فلاین فرام لیفټ فلاین کوم خوا نه وکړي فرام ټاپ ټو رایټ نو دغسې دا یا رایټ خوا ته یا مثال په توره لیفټ خوا ته فرام لیفټ نو دا هر یو ته ځان ته څه کولی شي دا اکثرو سره کار کوي ګوره د دې اوس انیمیشن څنګه دی ویب دی دلته راشه لیفټ خوا نه دا شي د رایټ خوا نه دي شي یا مثال د ټاپ نه دي شي یا دلته راشه مثال از آبجیکټ دي شي شیپ سره ګوره شیپ سره کم دی شیپ اوس وګورئ پریویو کې دلته ګوره کم انتخاب دی سرکل سټایل دی باکس سټایل کې دا شیپ جوړ شي باکس سټایل کې نه جوړېږي پلس سټایل کې دا شیپ جوړ شي پلس شکل کې یا مثال اینډ سټایل کې داسې جوړ شي دا اینډ سټایل شو دغسې دا انیمیشنونه دي دکې بیا ډېر کار دی نو درته سبا کوم دا نه ختمېږي اوس سبا به انشاءالله دا هم درته ختم کړم سلایډ شو دا یو ورځ دا هم د خیره نیسي